درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو ته امر اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هندوستان ته د سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د دفاعي مطالعاتو او څېړنو مرکز کې د یوې غونډې پر مهال ویلي په دوحه کې روانو خبرو ته خوشبین دي او هیله لري چې دا خبرې به افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو ته د پای ټکی شي. طالبانو د ټرمپ لخوا د امریکایي عسکرو د ژر ویستلو له اعلانه هرکلی کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اعلان څخه طالبانو هرکلی کړی او دا کار یې مثبت ګام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مدیترانې پر سر راټوکېدلو وروستیو ستونزو ته په اشارې ویلي هېڅوک دې په سیمه کې د ترکي ځواکونو د حضور په اړه اندېښنه نه کوي، ځکه کله چې یې د سوریې د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه کړ نو ژر به له دغه هېواد څخه خپل ځواکونه بیرته وباسي. د راپورونو له مخې ازبکستان او برطانوي چارواکو پر افغان سوله خبرې کړي دي او دواړو هېوادونو په دې برخه کې د سیمه ییزو او نړیوالو هېوادونو پر ګډ کار ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو په اړه د ټرمپ څرګندونې انتخاباتي دي، نوموړي زیاته کړې دا ټاکنیزې او څرګندونې دي. ټرمپ ډېر احتمال سره غواړي خپلو پلویانو ته وښیي چې دی یې په خپلو تیرو وعدو ولاړ دی. عبدالله باثباته او له ترهګرۍ تش افغانستان د سیمې په ګټه دی. په کندوز کې د طالبانو په برید کې امنیتي ځواکونو 6 غړي وژل شوي.